بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک یو وخت کې د یو مریض په غوږ کې د آیات مبارک ورووایي. هغه مریض په ډیرو مریضیو باندې مبتلا و، په ډیرو سختو بیماریو باندې اخته و. د آیات مبارک چې په غوږ کې ورووایي، الله پاک جل جلاله شفا ورکړه. آیت کریمه د سورة المؤمنون آخری آیاتونه دي. اتلسمه سپاره. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د په غوږ کې څه شروع وایي د دې مریض په غوږ کې. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا آیات ورته ووایي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وفرمایل چې ما دې قسم یې په آزاد چې زما روح د ده په قبضه کې دی. که یو انسان یو بنده مؤمن په یقین سره دغه آیاتونه یو مریض په غوږ کې ورووایي، الله جل جلاله به د دغه آیاتو په برکت باندې چې پر یو غره وویل سي، غر به لا هم د ځایه څخه وشورېږي. څه معنا چې مریض وي او ناجوړ وي، خامخا به الله تعالی شفا ورکوي. اسلام مبارک وایي زما دې قسم یې په هغه ذات چې زما روح د ده په قبضه کې دی، که یو سړی پر غره باندې دغه آیات ووایي، غر به لا هم د خپله ځایه څخه وشورېږي. الله پاک شفا ورکوي. شفا الله جل جلاله په ډېر شانو کې ایښی ده. قرآن کې شفا ده، په زمزم کې شفا ده، په وسیله رحمي کې شفا ده، او په سیادانه کې شفا ده، په صدقه کې شفا ده، په شهد و عسلو کې شفا ده، په سورة الفاتحه کې شفا ده، په سفر کې شفا ده چې سړی تبدیل هوا وکړي د یوه ځای څخه بل ځای ته. ځکه علیه السلام مبارک وایي چې تاسې حج کوئ ته به غنا پیدا کړي، سفر کوئ صحت به پیدا کړي. نو صحت پیدا کېدل په صبر کې الله تعالی ایښي سړی تبدیل هوا وکړي. نو په قرآن سره شفا حاصلول، په دغو شانو سره شفا حاصلول، دا ټوله د شفا اسباب دي. شافي الله تعالی دی، خدای اسباب دي. شفا الله یې د په دغو شانو کې. الله دې د کامل شفا الله تعالی را نصیب کړي په هر وخت کې، هر چا هر مشکل چې وي، هر